حاجي په خیر راغلی وایم تاسو ته یو ځل بیا. جګړه صرف زموږ سره انتظار کوي چې هغوی راواخلو دې سره چې کوم دی سلیمان دي. زه غواړم چې نو هغوی سره به خبرې کوو. کامران هم راسره راغلی. کامرانه بخیر علي. پرمانلی چې کوم دی د هغوی په صدارت کې مذهبیه ووایم چې ډېر د یاد وړ پروګرامونه هغوی کړي دي. د هغوی کار کوم دی نو هغه د نه هېرولو دی، زموږ ته یاد وي. د هغوی دغه یادونه زموږ سره دي. ما دې کوشش د جان ملنګ لپاره شروع کړی دی چې هغوی به زموږ سره وي. او د شایم ګلستان ادب صدر پاتې شوي دي څو ځله. هغوی ډېر تکړه وو په دغه واله باندې چې هر اجلاس ته به راته، چونکې هغوی هم ډېر زیات غټ وو، خدای پاک د صحت نه ښه وو. نو داسې وو چې کم از کم 8 کیلومیټره به داسې به چې کوم دي یا 6 کیلومیټره داسې به واخلو د معیارو پورې سفر. نو هغه به راته هغه به ځان را رسوو. نو هغې کې چې کوم دی د غمګین معیاري صاحب سره چې کوم دی د هغوی کلیوالو هلته کې به ډېرې ښې ناستې کېدې. زه به تلم، اکثر به زه لاړم. غمګین صاحب تاسو کمنټس وکړئ، زه تاسو راخلم چې ما ته ستاسو راتل چې کوم دی نو هغه ما ته اسان شي. نو غمګین معیاري صاحب چې کوم وو نو هغه داسې وو چې هغه یو ډېر خوږ شخصیت په خپله باندې هم دی. هغوی چې کوم دي نو پرمانځیر سره دغلته کې چې کوم دي ډېر ادبي ناستې کېدې. لیوال صاحب دي وي، نور ملګري، نو هغوی به مشاعرې به هم کېدې. دا شان چې کوم تنقیدي نشتونه چې وو نو هغه به هم کېده. او نثر طرف ته چې بیا راغلل نو د لیکنې به یې کولې چې زه دلته کې بیا زه دغه خبره په ریکارډ باندې پرېږدم چې خدای بخښلي قمر رئیس صاحب ورته وایي چې یاره دا لیک چې کوم دی نو هغه دا ناشنا دی او په آینده دا لیکنې هر څوک کوي یا هر څوک هلو زموږ سره چې کوم دی محترم غمګین معیاري صاحب راغلی دی. او غمګین صاحب په خیر راغلی. څنګه خیر واحد ټیک ټاک کار دی. خیر غمګین صاحب اول خو چې کوم دی تاسو سره مېلمانه هم دي، تکلیف درکوو، د هغې خو ډېره زیاته بښنه. نن چې کوم دی د پرمانځیر صاحب چې کوم دی هغه د ژوند د لاس ورکړه او هغوی چې کوم دی زموږ سره ناستې پاستې ډېر ښه ناستې ډېرې ښې شوي دي. ما په دغې باندې وړاندې خبرې وکړلې هم، خو اول یې راته ننني چې کوم دی ننني صورتحال ووایه چې نن څنګه د هغې جنازه څنګه وشوه، په جنازګاه کې څنګه لیکوالان راغلي وو، د لیکوالانو صورتحال څه وو، د هغوی کمنټس وو، هغوی چې د پرمانځیر صاحب والي سره چې کوم دی څه احساسات وو، څه فیلینګ وو د هغوی؟ والد صاحب زیري صاحب بس به دومره ووایم چې بس هغه لمازان
او هغه چې کوم دی زه ډېر نیمګړی پرېښودم. زما په خیال کې زما جذبات او احساسات چې دننه څه دي زه خو بیانولی نه شم. یقینا چې هغه ډېر لوی سړی و، ډېر لوی شاعر و او ډېر ښه لیکوال او ښه نقاد و او زما ډېر د چوټي یار و. تقریبا 40 کاله نه سیوا چې کوم دی زمونږ د ادبي ژوند چې کوم دی یو ځای تېر هغه ډېر د صبر او استقامت ژوند تېر کړ. ډېر صبرناک انسان او ټولو ملګرو سره چې کوم دی نو مینه وه، محبت و او بیا پښتو سره چې کوم دی نو هغه ډېر زیات بېشانه محبت او مینه لرله. پښتنو سره، پښتو سره، په پښتو مین و، په پښتنو مین و، په یارانو مین و او د پښتو په مینانو مین و. یقینا چې نن ما خپل جذبات خو قابو نشم کولی، اوس هم داسې یم. بهرحال د هغه ملګري چې کوم دی نو نن ډېر زیات دلګیر و، خفه و. د هغه په جدایۍ باندې یو ډېره لویه درنه جنازه چې کوم دی دلته وشوه په مایارو کې. ټول مایار کلي چې کوم دی نو هغه کمې محسوسوي. د هغه یاران دوستان هم چې کوم دی دلته ما سره ناست دي. اوس هم سعید دی، شیراز دی، ګل اشنغری دی، مسلم یار یوسفزی دی، خالد دی، ولی دی، دا شانته ټول ملګري چې کوم دی نو هلته چې دوا وکړي جومات کې نو بیا دلته راشي او ما سره ځان له دوا کوي. نو زه خو پرې ډېر نیمګړی یم خو څه ویلی شم دغه حقه لار ده، دغې باندې به چې کوم دی موږ هم روان یو. خدای پاک دې هغه وبخي. غمګین صاحب کېناستې تاسو به سره ناستې زیات کېده، روزانه به چې کوم دی ستاسو خبرې اترې هم کېدې، ناستې به کېده ځکه تاسو ته نږدې وو، ستاسو ګاونډ کې وو. اخري خبرې مو سره کله شوې وې؟ اخري ناسته مو سره کله شوې؟ نو اخري ناسته خو زمونږ چې کوم دی لیوال یوسفزي و او امتیاز خان خیل و زید خان او درې څلور ورځې مخکې چې کوم دی د هغه ځای ته موږ ورغلو او ډېر په خوشګوار دا باندې بلکل چې کوم دی نو موږ دا هېڅ قسم محسوس کولو نه، بلکې ګپ هم داسې هغه خوشطبعي او ازادي او ډېرې خبرې چې کوم دی نو چې هغه سره یادوم. یو خبره چې دا 40-45 کالو زما ورسره لین دین او ورورولي وه چې هغه زه یو خبره را یادوم ما چې کوم دی پړک سوي پې بس خدای دې صبر راکړي تاسو لم ما لم دغه پسماندګانو لم او خدای پاک ته چې کوم دی د هغه ګور چې کوم دی د خپلو رحمتونو نه ډک کړي، د هغه په ګور د نور ووروي. بس موږ به دا دواګانې کوو، تاسو هم دواګانې کوئ. زه دا سعید له ورکوم، هغه خپل تاثرات چې څه بیانوي نو هغه هم چې کوم دی بیان کړي. داسې ملګري نور ناست دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانو ملګرو، دا سات چې کوم دی د پښتو د غزل نماینده زموږ چې پښتونخوا پې فخر کوي، بلکې پښتانه چې چېرته دي نو په ښاغلي سعید صاحب باندې نو فخر کوي. محمد سعید او دا زه ویاړم په دې باندې چې محمد سعید چې کوم دی د مردان پیداوار دی او زموږ محترم دی. سعید صاحب ته هر کله ته وایو په خیر راغلی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعید صاحب نننۍ پیښه چې کومه ده د پښتو لپاره څومره زیان ګڼی، پرمانوي زهیر چې کوم دی هغه نن په موږ کې نشته دی او هغې چې کوم دی ډېر ناڅاپي بویونه چې کوم دی د هغې سره راغلی دی، هغه چې کوم دی زموږ نه لاړه، زموږ تر څنګ اوس نشته دی. څه احساسوئ ننني څه احساسات دي ستاسو چې دا دومره محترم ملګری، دومره سینیر ملګری او داسې بیا چې کوم دی د پښتو دپاره چې کوم دی یو داسې نه ستړي کېدونکی شخصیت چې کوم دی زموږ نه ځي په داسې ناڅاپي حالاتو کې، نو څه احساسوئ تاسو نن؟ فیلینګ ستاسو څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واحد صاحب ستا ډېره مننه.
الله دې د هغې مغفرت نصیب کړي. ما سره 1986 کې د غمګین معیاري صاحب په ذریعه باندې په معیارو کې پروګرام کې ملو شوی و، او بیا د هغې نه پس غمګین صاحب او د ما او د فرمان یو ډېره ښه یاري، ډېره ښه روري او یو ادبي تسلسل تر ننه پورې قایم دایم دی. فرمان ظهیر باندې یقینا نن ټوله پښتونخوا خصوصا پښتو ادب ظهیر دی. فرمان ظهیر د پښتو ژبې یو چمتو کل وقتی کارکن، شاعر، ادیب، خادم او مایار، مردان، رستم، څومره ادبي هلې ځلې چې زما د وړاندې تېرې شوي دي په هغې کې فرمان ظهیر پیش او ډېر لوی کنټریبیوشن یې وکړي. فرمان ظهیر صاحب د خپلې ژبې سره دونه لازوال او بې کچه محبت لرلو چې ډېر کم شاعران ما د هغه په شان لیدلي دي چې هغه فلبدي وقت په هغه ټایم باندې شعر جوړول، په هغه ټایم باندې کلام جوړول، دا د هغه خپلې ژبې سره ډېر لازوال محبت و. او لکه د ټیکهدار عبدالواحد، د زرګل استاد یا د حسین احمد صادق په شان د شعر د لیکلو یو ډېر لوی مهارت و. په موقع باندې، په ټایم باندې، په وخت باندې تا به وې خولې کې شعر پروت دی، خولې کې مصره پرته ده. نو دا نور هېڅ نه، دا د خپلې ژبې سره د ډېر بې کچې لازوال محبت نه ثبوت و. فرمان ظهیر صاحب چې څونه ژوند تېر کړ په دې کې هغه ټول نه لویه برخه خپلې ژبې له شعر و ادب له ورکړه او د خپلې ژبې یقینا چې حق هغه ادا کړی دی. نن ټول مردان، ټوله پښتونخوا د فرمان ظهیر صاحب په جدای باندې یقینا چې ظهیره ده. موږ د هغې دپاره دعا کوو او پښتون قام د الله تعالی دونه کي چې د فرمان ظهیر په شان شاه زلمي، د فرمان ظهیر په شان په خپله ژبه باندې ظهیر او د خپلې ژبې غمخور په کار دی چې پښتانه دغه شان پښتانه پیدا کړي. الله تعالی دې د هغې روح باندې خپل فضل او کرم وورئ او د هغې پسماندګانو ته دې الله تعالی صبر و جمیل ورکړي. ډېره زیاته مننه دي ستاسو. بالکل سعید صاحب، جی عموما د پښتنو حوالې سره د پښتنو په باره کې چې خبره کېږي، د پښتون فنکار حوالې سره خبره کېږي یا زموږ د پښتنو او کوم عام ولس د هغې حوالې سره خبره کېږي، نو وایي چې پښتون چې کوم دی نو دا مرده پرست دی. آیا په دې اړه باندې ستاسو څه احساسات دي، څه کمنټس دي ستاسو؟ پښتون مرده پرست نه دی. پښتانه د زرګونو کال راهیسې پښتانه را روان دي او پښتنو چې په هر څه کې د څه انتخاب کړی دی نو هغه خالص او پاک څیز یې ټول عمر اوچت کړی دی. پښتنو چې کله د خپلې عقیدې م انتخاب کو نو د اسلام سپېڅلې او پاک سپېڅلې عقیده چې کوم دی هغه پښتنو چې کوم دی دا خپل سټینډرډ ګڼلی و چې دا زمونږ پښتنو سره دا جوړېږي، دا پاک او سپېڅلې عقیده. نو پښتانه مرده پرست نه دي، پښتانه مسلمانان دي، په قرآن باندې، په الله باندې، په رسول باندې ایمان دی او چې څوک تعلیمات ورته قرآن او رسول ورکوي هغې باندې، نو پښتانه مرده پرست نه دي. پښتنو ته هم دا خبرې چې کوم دي هغه د خپل دین او عقیدې نه میلو شوي. نه سعید صاحب، زما مقصد دا دی چې زموږ پښتون فنکار چې کوم دی، زموږ د لیکوال او که هنرمندي کار څوک یې هغه چې کوم دی دا داسې وي چې په ژوند باندې د هغې پوښتنې نه کېږي، په ژوند باندې چې کوم دی د هغې سره هېڅ تعاون نه وي. د پښتون لیکوال، د پښتون فنکار چې کوم دی ژوند چې نو په داسې صورتحال کې تېرېږي، په داسې حالاتو کې تېرېږي چې هغه ډېر ستړی ډېر درګړی وي، ډېر بېوسه وي او چې بیا په ژوند باندې د دغه خلکو تپوس نه کېږي او چې بیا مړه شي نو بیا پرې لوی لوی ګنبدونه پرې جوړېږي که نه. په دغه حواله باندې زه خبره کوم. ټیک شو شي، ستاسو خبره باندې پوه شوم جي، ستاسو خبره باندې اوس پوه شوم جي. دا زمونږ بدقسمتي د اوس نه چې دا د وخت نه را روانه ده. دا ملک چې کله جوړ شو نو زمونږ ډېر لوی فنکاران، زمونږ ډېر لوی شاعران، زمونږ حبیب جالب شو یا زمونږ داسې نور لوی داسې ډېر مثالونه شته، فنکاران شته.
ارشد حسین پروت دی وخت کې داسې نور بل ډېر د هنر او د فکر او د جمال او د کمال خاوندان چې کوم دین هغه په خاورو کې لوغړېږي دا زمونږ بدقسمتي ده زمونږ بې حسي ده او دا بې حسي هم په دې باندې روکېږي چې زمونږ د کم ځان ته چې د کم د شعور او د قلم خاوندان وایي زمونږ د قلم قبیلې خلک راغونډ شي سرونه راجوخ کړي په دې سوچ وکړي زمونږ په مردان کې د ډېر وخت نه زمونږ د یو کلچر سنټر ضرورت دی مونږ ته زمونږ شاعران ادیبان ځای په ځای باندې مونږ غونډې اجلاسونه کوو میاشت هفته پس 15 ورځې پس لیکن زمونږ یو داسې یونین مشترکه یو یونین نشته د شاعرانو چې هغه راپاسو او مونږ د خپل حق لپاره دلته کې منډه ووهو د خپل حق لپاره مونږ مطلب دی جهاد وکړو جنګ وکړو راپاسو او ځان له مطلب دی دلته کې یو کلچر سنټر شو د شاعر ادیب د ادب سکیورټي شته خو لیکن د ادیب سکیورټي پکار ده چې د ادیب سکیورټي چې کوم دی هغه د ژوند غیر چاپیره چې کوم نن محرومه او بې وسې چورلی دا ختمول غواړي نو دا زمونږ د شاعرانو ادیبانو زمونږ د اهل کلام په وحدت باندې کې زمونږ په چې څنګه سرکمه پورې خپل سرونه راغونډ کړي نه موږ یو پلیټ فارم ته راغونډ شوي نه یو موږ د خپل حق تپوس نه کړی نه هغه پورې مطلب د شاعر او ادیب دغه صورت حال رواني یو غټه بې حسي ده او دا بې حسي چې کوم ده نه د دې خاتمه کول غواړي صحیح ډېره مننه سعید صاحب د وخت راکولو خوشحاله اوسئ او خدای پاک به راته ژوندي لره ستاسو ډېره زیاته مننه دغلته کې زموږ سره چې کوم دی خالد لیواني ګرانو ملګرو خالد لیواني سره چې کوم دی دغه د ګلستان ادب چې کوم دی یو تکړه ملګری دی هلته کې فرمان علي ظهیر صاحب سره چې کوم دی د دې ناست شوي دي خالد لیواني صاحب په خیر حال ستړي مه شئ هرکلي درته وایم السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم جی وای تاسو ناست شئ دي تاسو هغې اورېدلي دي هغې مو لیکلي دي د هغې ناستې پاسې ګپ شپ د هغې سره مو تګ راتګ شوی دی څه احساسات دي نن فرمان ظهیر په موږ کې نشته دی څه احساسات لرئ ستاسو څه احساسات دي په نننۍ ورځ باندې نن جی احساسات زمونږ دا دي چې زمونږ یو مشر ورور او د پښتو په ژبه کې چې کوم دی نو ځانګړی وه د پښتو په دې پښتنو په دې معیارو سیمه کې هغه یو داسې عجیبه شخصیت و چې که هغه لپاره مونږ هر څومره صفات چې کوم دی نو په خپله ژبه کې ووایو بیان کو نو زما په ذهن هغه به چې کوم دی نو کم وي ولې چې پښتو چې کومه ده نو ظهیر صاحب د دې مردان د دې سیمې تر حیاته پورې چې کوم دی نو وایي چې یاره صدر و خو زه یم چې انشاءالله دې به چې کوم دی نو د هغې نه پس هم زموږ صدر وي ولې چې دې زموږ د پښتو ژبې استاد و او دا استادي چې کومه ده نو دا زموږ د تر قیامته پورې چې کوم دی نو منو ولې چې د پښتو مونږ د ده نه زده کړله او په مردان ګلستان ادب کې دې زمونږ صدر پاتې شوی دی صدر و او په دغه صدارت په حالت کې چې کوم دی نو دې دنیا نه پرده ورسخت شو نو موږ د هغه داسې یو لکه د پښتانه بچي نو موږ د هغه چې کوم دی نو قسم کشران یو هغه زمونږ مشر و زمونږ استاد و زمونږ ستر و زمونږ لارښود و نو په دغه وجه به چې کوم دی نو بل د پښتو ډیر کمې په موږ ته محسوسیږي جی صحیح ډیره مننه خالد لیونی صاحب دا راته ووایه چې په داسې صورت حال کې یا چې کوم دی سعید صاحب تاسو نه وړاندې خبره وکړله چې داسې څه پلیټ فارم داسې پکار دی په پښتنو لپاره چې پښتون کله بېوسه شي کله کمزوري شي کله رنځور شي کله بیمار شي چې د هغې چې کوم دی یو په هغه خلک د هغه خلکو علاج کېږي بل چې کوم دی د حکومتي چارواکو نه چې کوم دی د غوښتنه هم دغه پکار چې دلته کې یو آرټ کونسل پکار دی دلته کې چې کوم دی د کلچر حوالې سره چې کوم دی هلې ځلې پکار دي په مردان چې کوم دی د پښتونخوا دویم لوی ښار دی نو څه احساسات لرئ چې څه کمنټ تاسو چې آیا دغه غوښتنې په ځای دي یا چې کوم دی شاعران چې کوم دی د شاعرانو د ناستې ځای نشته دی که شاعران ناسته کوي که شاعر چې کوم دی چې ته اجلاس کوي یا چې ته مشاعره کوي
نو د هغې دپاره د ناستې ځای نشته، د هغې دپاره چې کوم که پریس کلب ته ځي هغې چې کوم دی له 70,000 روپۍ غواړي د پروګرام دپاره. نو تاسو غواړئ دغه غوښتنه ستاسو زده شي د پښتنو دپاره ځان له د ناستي ځای پیدا شي، ځکه چې که دغه کنټریبیوشن چې کوم دی زموږ سره د واکدارو وو دا شان چې کوم دی فرمان ظهیر صاحب ورته خلک دا شان چې کوم دی نن یو بل فنکار ارشد حسین دی چې هغه چې کوم دی په باندې رنځونه پروت دی، د دغه سره داسې دي چې زموږ سره چې کوم دی ډېر خلک داسې وو چې هغه مونږ وبایلل که نه. نو زما په خیال چې د داسې رنځورانو د داسې بیمارانو د داسې فنکارانو چې کوم دی د هغې حفاظت وشي، د هغې علاج معالجه کېږي، نو څنګه به وي؟ دا خو جي رانو بچی دي، نو دي چې خپل ماشوم لا خپل کشر لا هر یو په خپل پیسې باندې په خپل ځای باندې موږ په خپل لکه تاوان توپان دا موږ په خپل پښتانه نه دي، پښتنو دي او دا پښتانه نه دي پاکستان دي، نو دا موږ ټول دا پکار چې موږ د هر ژبې او د هر یوې صوبې له په خپل ځای باندې خپل اهمیت ورکړو. صحیح، ډېره مننه خالد لیوني صاحب. دغلته کې زموږ بل محترم ناست دی، څوک دي را سره؟ څوک به را سره کوي؟ فرمان ظهیر صاحب سره خبرې جلبل اشنغري صاحب شته دی؟ مسلم خان وصال که دغلته کې موجود وي؟ ګرانو ملګرو، زموږ سره چې کوم دی دا ساعت یو ډېر زلمي لیکوال سره موجود دی، مسلم یار یوسفزی یار یوسفزی صاحب چې کوم دی هغه زموږ سره موجود دی په دغه تعزیتي ریفرنس کې چې کوم دی راته موجود دی، هغې سره خبرې اترې کوو. مسلم خان د مسلم یار یوسفزي صاحب اول خو درته ستړي مه شي وایو، په خیر علي درته وایو، تاسو دغلته کې موجود یې. فرمان ظهیر صاحب چې کوم دی نن په موږ کې نشته دی، ډېر طبیعي مرګ باندې چې کوم دی هغې زموږ نه جدا شول شوي دي، خبرې اترې مو هم ډېرې شوي دي، اجلاسونو کې مو برخې ډېرې اخیستې دي. نن د هغې دغه کلیم چې کوم دی هغه تاسو ته څنګه احساسوئ او د هغې ځینې یادونه را سره شریک کړي؟ مسلم یار یوسفزي صاحب تاسو زما غږ اورئ؟ زما آواز درځي؟ زما آواز درځي تاسو ته؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وایي صاحب ستاسو آواز راته صحیح نه راځي. ښه، زه خبره کوم چې کومه چې کوم دی موږ کې نشته دی او دې سره تاسو ناستې مو سره زیات کړی، تاسونه کې مو یو ځای برخې اخیستې دي، یا چې کوم دی په مشاعرو کې مو یو ځای برخې اخیستې دي، دغلته کې ناست پاس یو ځای. نن د هغې ټیم څنګه محسوسوئ؟ څومره نیمګړتیا محسوسوئ او د هغې ځینې یادونه را سره شریک کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وحید یوسفزی صاحب ستاسو جهان مننه کوم چې په دې غم کې تاسو موږ سره را شریک شوي او حقیقت دی چې څنګه چې مشرانو نور مرګرم زمونږ خبره وکړه چې حق لار ده او دا مونږ هم دا ورځ راځي او کم نیمګړتیا ده نو دا په صدو بعد هم سویم چې برابر شي او حقیقت دا دی چې کم مرګري چې ناست دي نو د زهیر سے په غم بالکل زهیر دي او پښتو ادب ته خو کافي دا لوی غم دی جی څنګه د ناس پاسه یو ځای څه یادونه را سره شریکول غواړي د فرمانوي زهیر سے پاک زهیر صاحب خو ډېر خوش اخلاق انسان او دای یادونه خو زرها دي نو زه به تاسو سره کم شریک کم خو دونه بویم چې نر پښتون او خوددار انسان او بهتر سړی او مهمان نواز انسان او نور خو دا یادونه ډېر دي نو زه به تاسو ته کم شریک کم. څنګه اخیری ملاقات هم کله وشو څو ورځې وړاندې شو چې کوم څه وخت څومره موده مخکې شو دای سره ملاقات خو زما تقریبا دای مور بیبي وفات شوی و اوس خدای دې مدینه خطا کې چې 3 میاشتې مخکې تقریبا ای سزم ناسته شوی و او خو خوشګواره موډ کې را سره ناستو او خوش طبیعت انسانو په مخ به یې ټیم خندا او تبسم او خسته ټیم مو سره پاشو دغه زموږ اخرنی ناسته شوی و ای کې را سره ارشد کمر صاحب دی مو خالد لیوانی صاحب زوما بیا سره غمګین صاحب هم راغی دغه زموږ اخرنی ناسته شوی و او خو غپم لګولیو او په ټلیفون خو تقریبا یو 15 دن مخکې یا 20 ورځې مخکې دا وسره زما رابطه شوی و او خو نور خو تاسو ته مزاجي تور معلوم ډېر خو مزیدار خبرې وشوې غپ شپ ولګېد او نو دغه زموږ سره اخرنی ملاقات شوی. صحیح. نن څنګه احساسوي نن تاسو د هغې په دغه غم کې دغلته کې ناست یې خلک هم راغلي وو لیکوالان هم راغلي وو فنکاران هم راغلي وو د هغې په دغه غم کې شریک شوي څومره هلته کې دغه خلکو څه احساسات وو چې زموږ چې کوم دی یو بل لیکوال یو بل فنکار هم چې کوم دی هغه عمر او هغه زموږ تر څنګه لاړه زموږ د منځه لاړه او څنګه د خلکو څنګه احساسات وو دغلته کې په معیارو کې دغه ټولنې خلک په کلی کې اوس ما چې زه غمګین صاحب دی ما پاسې د مدي چې وینا کوله سید صاحب دی راغلم زه لاړم مانځله نو کلی کې جمع نه پس هم 2-3 پیرې دعا وشوه لکه هغه د هر وګړي د خپل قام په زړه کې کور کړی دی ځان له سیر صاحب الله تعالی دغه فن ورکړو او په دغه فن کې هغه استاد چې په زړونو یې راج کو نو لکه د کلی خلک کلوي دي کواړي دي نو بالکل په زهیر صاحب زهیر دي او ادبي مرګرو د غم پیمانه زه نشم بیانولی. صحیح. ډېره مننه مسلم یار یوسفزي صاحب دا راته ووایي چې د ګلستان ادب کې ستاسو ډېرې ناستې کېدې څنګه په تنقیدي اجلاس کې د نقد او جرې په حوالې باندې چې کوم دی د تنقید په حوالې سره چې کوم دی په اجلاسونو کې دي څنګه نکات څنګه چې په ټولنه کې به د تنقید حوالې سره خبره راغله د دې دغه به څنګه ولکه په یو پنپاره باندې به د دې کمنټ څنګه ولکه په عمومي توګه باندې کنه لکه چې هر ټولنه کې چې کوم دی په هر اجلاس کې به سره تاسو ناست وئ په هر پینډه کې به سره چې تاسو ناست وئ هغه که د تنقید لحاظ سره وي که د غزل وي که د نظم وي که د چاربیت وي نو الله تعالی ول ډېر یو عظیم شخصیت او نو خو تاسو چې څنګه سره شریکو نه تاسو مو سره دغه شان شریک وي
مونږ د یو کور او د یو چم د یو دغه خلک یو خو هغې چې کوم تاسو کمنټس یاد کړه په تنقید باندې نو هغه اعلی ترین بو بهتر بو بس نور به پې زه څه ووایم. صحیح ډیره مننه کوم یار صاحب چې وخت هم راکړه. دغلته کې جلبل اشنغري صاحب موجود دی؟ جی بس دا زور مې کولی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانو ملګرو زه تاسو ته وایم زموږ سره چې کوم دی ډېر محترم لیکوال جلبل اشنغري صاحب دا سات ګل اشنغري جی بخښنه غواړم ګل اشنغري صاحب چې کوم دی هغه زموږ سره موجود دي او هم په دغه تعزیت کې ناست دي. د سرجي دا راته وایي فرمان علي ظهیر صاحب چې کوم دی هغې پښتو دپاره نثر یې هم لیکلی دی. یو داسې شګفتا نثر چې کوم دی د هغې د 2009 نه پس چې کوم دی هغې یو داسې لیک متعارف کړي په نثري ټوټې متعارف کړي چې ارواخات قمرایي صاحب ورته وي شعره دا چې کوم دی د دې څیز موجد دی د دې چې کوم دی د دې نه مخکې بل چا نه دي لیکلی یا د هغې په شعر باندې را سره خپل احساسات چې د هغې په شعر باندې تاسو څه خبره کول غواړئ د هغې نثر کې نوکار یې تاسو کتلی وي نو څه پرې را سره ویل غواړئ بل د هغې په شخصیت باندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډیره مننه. زه د هغې په فن په شعر جوګن یم چې دومره د هغې په دغه باندې خبرې وکړم ځکه چې هغه یو داسې هستي وه. زه واقع چې دې نه په فاصله کې ما کله کله به موږ داسې پروګرامونو کې دا کېدو میلاوېدو به او د هغه کوم شخصیت چې هغې له الله ورکړو نو هغه هم زما د وسه بار خبره ده چې تاسو ته هغې ټول صفت نشم بیانولی ځکه چې که زه تا ته ووایم او د هغې په دغه نو څه ډېره زما دپاره مشکله خبره ده خو دومره قدر ته ویلی شم دومره قد زما دا وړه خوله چې کوم دی نو د هغې په باره کې خبره کولی شي چې هغه د پښتو د ادب یو روحروان یو کاروان و یو لارښود او یو خادم و چې ښه په نره شپه ورځ او که نه هغې خپل یو کړي وو خو د خپل ادب دپاره هغې چې کوم دی نو خپل د تن بدن وقف کړي وو او د پښتو په ادب باندې هغې چې کوم دی نو خپل ځان نه تېر وو د هر څه پرې دغه کړي وو خبره ادب دی بیا دا کړې وه. هغې غالبا چې لیکل ډېر کړي دي او ښه معیاري ډېر نه دی خو چې کوم کلامونه به ما اورېدل د هغې ډېره په ټول پوره ډېره مانخیزه وینا کړې ده. هغې کې زه داسې اوس خو دنیا نه لاړ سترګې پټې شوې الله پاک دې وبخي او خدای دې مغفرت نصیب کړي خو زه دومره وایم چې داسې کمې زموږ د پښتو ادب ته دومره کمې ورسېد دومره نقصان چې دا نقصان ډېر په صدو باندې د پوره کېدو چې کوم دی نو امکان نه یو ډېر عظیم انسان و او د هغې په فن او د هغې په شخصیت زما د وس خبره نه ده. زه دومره تاسو ته ویلی شم چې هغه یو ډېر عظیم انسان و. د کله نه فرمان ظهیر چې کوم دی تاسو پېژنده د کله نه ورسره چې کوم دی د څومره مودې نه ورسره ستاسو تعلقات وو څومره وخت دا خبره ده چې د پېژنګلو زمونږ وخت ډېر شوی غالبا خو په پروګرامونو په مشاعرو کې لیدل کتل او که نه داسې ډېر شوي دي زمونږ او لکه ډېرو مشاعرو کې په مردان کې په مایارو کې چونکې د نوخاره پورې چې به زه چېرته مشاعرې له لاړم نو دی پکې اکثر ځلېدل او ډېر یو ښه ادیب و یو ښه د ادب ستوری و بس یو غمی و او خدای پاک دې نصیب کړي. د وخت راکولو موږ ډېره زیاته مننه تاسو موږ له وخت راکړه شکریه ډېره مننه. السلام علیکم مهرباني. السلام علیکم تاسو ډېره زیاته مننه. ډېره مننه.
غمګین صاحب طرف ته یو ځل بیا راځم او یو دوه خبرې سره ضروري ګڼم او هغه دا دی غمګین معیاري صاحب دا راته ووایه چې د دې اولاد یې څومره په کور کې چې کوم دي څومره چې کوم دی دغه بچي څومره پاتې شو او رونه څو دي په دغه حواله را سره دغه وکړي یا چې کوم دي د دې د ګټې وټې خلک چې کوم دي نور شته دی که نه ظهیر صاحب خو څلور زامن دي ماشاءالله ټول زلمیان دي کار ګټه وټه کوي بلکې ظهیر صاحب یې کټ کې کېنولې او ورته یې ویې چې ته بالکل کار مه کوه بس صرف د کلي د غم خادی کوه او ټک کار د خدای چې کوم دی نیسم مه کوه مونږه صرف د پښتو خدمت کوه نو یقینا چې بچي یو خو په بار دی دې وخت کې سعودي کې دی او یقینا چې په هغه دوی باندې ډېر زیات مین او ما ته به ډېر زیات صفت کو او هغه به وله چې کوم دی نو دا ټول کور هغه راغونډ کړی و خرچه هم ورله رالېږله او دغه شانتې روڼې هم دي دی په روڼو کې د ټولو نه مشر و او دا څلور چې کوم دی د نه کشران دي نیاز علي خان چې په پولیس کې و او هغه په ده باندې ډېر زیات مین و څومره کتابونه چې دي د موسیقي زخمونو نه علاوه دا دوه حصې کارې کړي او که نه دا څو ژاړم شعري مجموعه ده دا د نیاز علي خان چې د فرمان علي ظهیر کشر و دا د هغه په مرسته مالي مرسته باندې کار شوي او یقینا چې هغه ډېر ظهیر دی چې زه مخصوصوم نو پرونو کې چې کوم دی نو دغه رور یې چې کوم دی نو ډېر زیات مخلص مینه ناک همدرد سخاوتي په هر حواله چې کوم دی نو ښه انسان دی نو دغه څلور وروڼه هم دي او څلور زامن هم دي غمګین صاحب دا راته ووایي دا یو اخري تپوس ته کوم ستاسو وخت نور نه اخلم دا راته ووایي غمګین صاحب چې د هغې عادتونو حوالې سره راته ووایي د هغې تاسو سره چې کوم دی تاسو سره ډېر زیات وخت شوی دی تاسو وایي چې 40 کالو دعوت تاسو لرئ او 40 که تاسو چې کوم دی ډېر وخت یو ځای تېر کړی دی غمګین صاحب دا راته ووایي د هغې عادتونه د هغې مزاج څنګه و څنګه غوسه کېده به په کومه خبره باندې یا چې کوم دی د هغې نور عادتونه څنګه وو ظهیر صاحب یقینا چې کوم دی ډېر صبرناک انسان صبر د هغه زه انتها نشم لکه هغې انتها ته نشم رسېدی چې دا به څومره صبر وکړي دغه شانتې په هغه کې مین هم ډېره زیاته د هغې هغه مینې او حدود هم ما اوسه پورې نه دي معلوم کړی او خو دا ده چې هغه چې کوم دی ډېر خوددار انسان هم و په دې ځای کې چېرته هم چې کوم دی د خانانو نوابانو دغه لویو بنګلوالو بنګلو ته یا دغه ته چې کوم دی نو د هغه شوق نه و د هغه شوق به چې کوم دی ډېرو زیاتو ملنګانو فقیرانو او غریبانانو سره چې کوم دی بس دا به ووایم چې د هغه وړو سره وړوکي وو او لویو سره لوی وو بیا د غریب سره غریب وو او د خان سره خان خان چې کوم دی نو هغه خپله اوږه ښکته نه وه یو خان به وري کوله د کلي او هغه به 10 لږ ووایي دوه 20 لږ ووایي نو دغه حواله باندې چې کوم دی نو یو خپل یو لوی معیار و او د معیار سره یقینا چې زه د هغه یو خبره ځان ته رامخکې کوم نو نن زه دونه فکر کوم چې زه هغه اظهار نشم کولی خو هغه
ډېر چې کوم دی خدای والا انسان و داسې دغه به وو چې نن هم د هغې د جومات امام هغه ملا صاحب چې کوم دی نو هغه مسله کوله هغه وی په دې خبره اعتراف یې وکړ چې هغه ته خو بیماري وه او حقیقت خبره ده چې بیماري ورته چې کوم دی د شوګر هم وه دغه نور هم چې کوم دی داسې بیمارۍ پکې ننوتې وې او هغه ځان بیمار نه ګڼه او بیا به هم چې کوم دی نو د خپل مونځ او دس او دغه ته به ځان جوړو باید زمونږ نه په دغه حواله باندې ډېر ښه غمګین صاحب بس خدای دې وبخښي جی یو اخیری پوښتنه کوم هغه دا ده چې د هغې چې کوم دی دوه شعري مجموعې هم راغلې وې او دوه برخې چې کوم دی د نثر هم راغلې وې د نوکارې په نوم باندې نور څه نثري لیکنې چې کوم دی د هغې ناچاپه شته دي څه کتابونه شته دي ناچاپه او بالکل دوه درې کتابونه خو اوس چې کوم دی نو په ویسال قریشي باندې کمپوز کړي وو درې واړه زما په خیال کمپوز پراته دي د هغه په کمپیوټر کې او دغه شانتې نثر یې هم چې کوم دی لیکلی دی هغه هم راغونډول پکار دی او ډېر بې وخته چې کوم دی رانه لاړ او بس هېڅ قسم چې کوم دی نو څه په ژوند باندې خپل باندې پوه نه کړو او ډېر زیات چې کوم دی نو زه بس څه ووایم زه د هغه په هغه نیمګړتیا باندې چې کوم دی نو خپلو احساساتو او جذباتو باندې قابو نه شم دا کولی نن ټوله شپه د شپې نه چې کوم دی وایي د سهاره پورې دې وخته پورې دا ملګري راځي خو بس زه د هغه یو دغه راته مخې ته کېږي او بیا په خپلو اوښکو باندې قابو نه شم دا کولی غمګین صاحب څوک ذمه دار داسې ګڼئ د هغې په کور کې چې د هغې دغه لیکونه سمبال کړي که داسې وي چې هغې په سمبالښت کې چې کوم دی کمزوري وي یا کوتاهي کېږي نو چې دغه څیزونه دغه لیکونه چې ترلاسه شي او چې کوم دی هغه مونږ چاپ کړو دا خو دا چې د هغه ورور چې کوم دی را ډېر د پښتو مینهوال دی ما ته ته ووایې نیاز علي خان چې دا دوه درې څلور کتابه درې کتابه خو تقریبا دا هغه والا چاپ کړي په خپلو پیسو باندې دې باندې ظهیر صاحب پیسې نه یې راوړلې نه ظهیر صاحب چې کوم دی څه داسې پنشن اخیستی وی یا نوکري وه داسې نو دا ټول هغه کړي دي او هغه به انشاءالله چې کوم دی نو زما ورسره خبرې کېږي او دې وخت کې ډېر غم کوي او هغه زما نه هم زیات چې کوم دی نو بېچوته دی ظهیر صاحب یقینا چې کوم دی نو یو ښه لیکوال او یو ښه شاعر یو ښه بېرحمه نقاد چې بیا به په تنقید کې هغه چې کوم دی د یارۍ دوستۍ او دغه تا خپله به کتلي د هغه نوکارې په لومړۍ حصه باندې چې په ما باندې هم چې کوم دی نو بدې نوکارې هم نه نو ما په خپلو تاثراتو کې لیکلي چې دا ډېر عظیم انسان دی او یقینا چې کوم دی د هغه هېرونه چې کوم دی زموږ دپاره ګرانه ده هغه موږ چې کوم دی تر کومې پورې چې زه جمدی یم نو غمګین سره به ظهیر چې کوم دی نو خامخا یادېږي او زموږ د خپلو باباګانو قمرۍ صاحب او پیرګوهر شاه احمد پاک دې وبخښي د هغې هغه وصیت او د هغې هغه کوم مرام چې کوم دی کوم هغه تګ چې کوم هغه به اوس زه به ستاسو په امداد باندې ستاسو په ملګرتیا او ستاسو په ډاډ باندې د پښتو سره پالم تاسو به راسره چې کوم دی دا بس کوئ زه په تاسو باندې یم د تاسو دغه شان دی نو زما په خیال چې کوم دی زه به دا عقلار ده یریږم نه د مرګ نه خو خدای چې کوم دی د پښتو مینان باندې تود بادم نه لګوي خدای دې نه ازاري ټول دې کامیاب بریالي او خادم آباد اوسي او الله تعالی دې فرمان علي ظهیر چې کوم دی په ګور نور اوروي او په هغه باندې خپل رحمت سوري وکړي بس موږ به دا دعاګانې کوو خدای پاک دې موږ له صبر راکړي تاسو ته بس مننه ډېره مننه خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ مننه چې تاسو وخت راکړئ
ډیره زیاته نه ګرانو ملګرو غمګین معیاري صاحب زموږ سره چې کوم دی هغې خبرې اترې کولې. ګلش نغري صاحب چې کوم دی هغه راغی، د محمد سعید صاحب او دا شان مسلم یار یوسفزي صاحب چې کوم دی د فرمان علي ظهیر په مړینه باندې چې کوم دی خپل تاثرات دا زموږ سره شریک کوو. یقینا یو ډېر لوی زیان دی د پښتو لپاره، پښتو ژبې لپاره، د پښتو د مینانو لپاره. او هغې چې څه هم کړي دي د پښتو لپاره یې کړي دي، خپل ژوند چې کوم دی، خپل ساعتونه، خپل ساګانې، خپلې هرې لمحې، هره ګړۍ چې کوم دی د پښتو لپاره په کار راوستی ده. د پښتو لپاره ستړي کړي دي، پښتو لپاره شپې روڼې کړي دي، او د پښتو لپاره دغه نثري لیکنې چې کومې د 4 کتابونه یې پښتو ته ورکړي دي. نو دا هسې نه کېږي، خامخا دا شواخون غواړي، دا ستړی غواړي، دا منډې غواړي، دا زیار باسل غواړي. او هغه چې فرمان علي ظهیر کړي دي، نن فرمان علي ظهیر په موږ کې نشته دی. د هغې هره لمحه زموږ سره تړلې ده، د هغې هر یاد زموږ سره به انشاءالله زموږ تر ژوند او زموږ تر څنګ به انشاءالله ژوندي وي. ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې را سره په دې تعزیتي ناسته کې مو را سره برخه واخیسته، موږ هم واورېدو. ستاسو ډېره زیاته مننه. انشاءالله زه بل وخت پورې د بل پروګرام پورې انشاءالله بیا بل ټیم ته لایو راځم. ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه. کوروداري ته وایم. الله په امان.